بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د سارې انعکاس خپرونه دوام لري. د خپرونې وروستۍ برخه ده او معمولا په موږ موضوع په دغه برخه کې په موضوع باندې بحث او خبرې کوو. میلمه هم له موږ سره یې، تاسو هم کولی شئ خپرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. نن په دې موضوع بحث خبرې کوو چې د ټاکنو په بهیر کې ځوانانو په پراخه کچه ونډه واخیستله. کوم لاملونه وو چې ځوانان دې ته وهڅېدل تر څو د ټاکنو په بهیر کې د هیواد د نورو وګړو د مشرانو ترڅنګ یا پاخه عمر د ښځینهو ترڅنګ ځوانې قشر زموږ د ټولنې هغه کې ښځینه یي که نارینه یي ډېر ګډون په ټاکنو کې وکړه؟ کوم لاملونه و دې وهڅول او په کومو هیلو یې دغه ټاکنو کې داسې پراخ ګډون وکړه؟ تاسو هم کولی شئ خپرونه کې اړیکې ونیسئ، خاص ډول ځوانان چې راته ووایي چې کوم لاملونه وو او موږ هم خبر شو د کوم فکر له مخې په ټاکنو کې د هومره پراخه ګډون وکړه. دې موضوع په تړاو به د خپل میلمه سره هم بحث خبرې کوو. موږ سره په خپرونه کې میلمه دی حاجي عزیز خوږیاڼی، د ویښو ځوانانو د ټولنې مسؤل. نو حاجي صاحب ستړی مه شئ، سهار دې بخیر. ژوندی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د انعکاس تلویزیون مشرتابه غړو له لیدونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې نن سهار ښه وي او د سولې په هیله. مننه، خیر اوسې. حاجي صاحب پیل به له همدې نه وکړو چې ستاسو له نظره کوم لامل چې ځوانانو د ټاکنو په دغې پروسه کې یو خو دا و چې خپله یې پراخه ګډون وکړه، بل دا و چې نور خلک یې د ټولنې تشویق کړه او تر څو په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي؟ څه فکر کوئ څه لاملونه و چې دلته ځوانان دومره پراخه ګډون وکړه؟ لاملونه خو معلوم دي او ښکاره دي. زیات وخت چې د افغانستان کې جګړه ده څو لسیزې او تر څنګه پورې چې اوس راتلونکي انتخابات وشو، اوس ماشاءالله خصوصا ځوانان په دې باندې ډېر پوهېږي چې څه ښه دي او څه بد دي. نو په دغه رابطه باندې ځوانانو هڅه وکړه او وایي کاته زیاتې اوس خو رسانۍ هم دي د هغې نه کار کوي، فیسبوکونه او نور پروګرامونه، تعلیم هم زیات ماشاءالله باسواده زیات دي. نو په همدغه هیله باندې دي چې انشاءالله وطن به جوړیږي او دغسې یو شخص سره به دو ملګري کېږي چې راتلونکی ښه وي. نو انشاءالله تعالی فی الحال خو اوس څه چې تیر شوي دي او څه چې روان دي که ژوندي وو نو انشاءالله ځوانانو ښه. یعنې تاسې په ټوله کې دا وایي چې د ځوانانو یا په ټوله کې د افغانانو د سیاسي شعور کچه لوړه شوې ده یا پوهه زیاته شوې ده یا د ښو او بدو درک یې دا صحیح شوی دی، سم شوی دی، یا درک کولی شي څه زموږ په ګټه دي څه په تاوان دي؟ په تیر کې داسې نه ول. تیر کې چې تاسې اوس مثبت ارزیابي کوئ د ځوانانو پوهه او د افغانانو سیاسي شعور لوړوالی، تیر کې کوم لاملونه وه چې دغه سیاسي شعور یې زیانمن کړی و د دوی یا سم درک یې نشو کولی چې ښه او بد څه دي؟ کوم لاملونو پې تاثیر کړی او اوس څه وشول چې د دوی سیاسي شعور لوړ شو مثبت شو؟ مخکې خو جګړه وه زیاته، تعلیم نه و. اوس خو ماشاءالله تعلیم شته دی، خصوصا په ننګرهار کې بیا په غونډ افغانستان کې داسې سړی به دی نه وي چې هغه تعلیم ونه کړي. هغه که وناست وي که ذکر وي ماشاءالله د درس زمینه ورته مساعده شوې، کورسونه وي، پوهنتونونه وي، لکه چې څومره لوړې زده کړې کوي دوی ته انشاءالله د درس زمینه مساعده. او تر څنګه پورې مخکې خو داسې ناخوالې زیاتې وي چې زیاتې پالټۍ به وي، ګوندونه به وه، دا پلانکې او بستانکې. اوس الحمدلله ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې د پالټیو نه څه نه جوړېږي. هر هغه څوک چې وطن او اسلام ته خدمت وکړي هماغه صحیح دی. نو په دغې باندې انشاءالله تعالی هڅه کېږي او روان دي او نور به هم انشاءالله تعالی ښه کېږي. صحیح. پروګرامونه په دغه ځوانانو د خپل مضغو نه کار وکړو، ښه او بد هم سره معلوم کړه چې دا ښه دي او دا بد. د ځوانانو ګډون په دغسې ملي پروسو کې د هغې د بریا لپاره څومره زیات مهم او اړین دي؟ ځوانانو ته څه کول پکار دي چې مثلا دا ټاکنې ملي پروسه وه یا سوله یوه ملي پروسه ده او د ټولنې هر وګړي ګډون پکې ضروري دی، خاص ډول ځوانان لکه څنګه چې موږ وایو چې ځوانان د ټولنې هغه د ملا د تیر حیثیت لري او خوشبختانه افغانستان هغه ټولنه ده چې هغه وګړي ډېر فیصدي ځوان قشر دی. په دې به تاسو راته ځواب راکوي، خو له هغې وړاندې وحید ورور موږ سره جلال آباد ښار نه په اړیکه کې دی. سلام، ستړي مه شئ ورور خپرونې ته.
سلام ملاله خو تا ته د انعکاس ټولو لیدونکو ته وحید پټان یم ګلفروش راسي څخه. ښه راغلی ورور خپرونې ته. موضوع خو به دې د خپرونې اورېدلې؟ هو ګرانه خو موضوع مې لیدلې ده چې یو خو ډېر اختارونه ورکول شوي هم ځوانانو ته هم ټولو ته، خو ټولو یې د ازالو مینه وه خپل هېواد سره چې په دومره امکاناتو کې هم امکانات نه وه او هېره وه، بیا هم خلکو خپل رایه ورکړه ځوانانو. ما خپله په سایکل باندې تللی یم خیوې ولسوالۍ ته، نو ګاډي نه و زما شکر په خیوې ولسوالۍ کې لګېدلی و، نو باور وکړه چې په سایکل باندې تللی یم رایه ورکول لپاره خیوې ته. همدغه چې ته د دې ځینه تر خیوې ولسوالۍ پورې لاړې او په سایکل باندې هلته دې رایه ورکړه، د کوم احساس له مخې یا د کوم فکر له مخې دې دا ومنله چې ستا رایه ډېره اړینه ده او ته باید تر خیوې پورې مزل وکړې او هلته خپله رایه وکاروې؟ نو موږ خیوې یو ځکه چې زه خو جلال آباد ښار کې ګلفروشي دوکان لرم، خو دا په دې ده چې موږ خپل دوکان دا 15 کاله ونیولو حکومت چې ډېرې وینې پکې تویې شوې، نو موږ دغسې نفر غواړو چې زموږ هېوادوال نور عالمه او ټولو ته اړتیا لري او په ټوله کې ژوند وکړو، نو دا یو رایه زموږ کولی شي چې د هر انسان یو رایه کولی شي چې یو افغانستان په ښه ودرېږي. ډېره زیاته مننه ورور له تا چې خپرونه کې د اړیکه ونیوله، خپل نظر دې له موږ سره شریک کړه. نور ځوانان هم کولی شي یا په ټوله کې ټول لیدونکي کولی شي خپرونه کې اړیکه ونیسي، د موضوع په تړاو باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. حاجي صاحب ما مخکې پوښتنه وکړله چې د ځوانانو پراخه ګډون په ملي پروسو کې څومره اړین او ضروري ده؟ ځوانانو خو دا څه چې دي دا ټول د ځوانانو دي، ځوانان باید دا وخت کې قرباني وکړي. دغه ملک چې دی همدا د ځوانانو دی او ځوانان ورته ضرورت لري په دې خاطر چې څه ناخوالې تېرې شوي هغه ختمې کړي همدا ځوانان او نور پروګرامونه د تعلیم او صحت دپاره کار وکړي او ښه او بد ډېر په ځوانانو باندې تاثیر کوي د دې ملک. بس همدغه د ځوانانو باید داسې یو کار وکړي چې همدغه د ځوانانو حق دی او په کار هم دا دی چې ځوانان خپل ځان ته کار وکړي. دا چې ملي پروسو سره کار کوي دا داسې پوه شه چې هغه ملي پروسه ده خو تر څنګه پورې زیاتې د حق خپل حق دی او خپل حق دپاره دواتې هڅه کوي چې آینده کې موږ هم یو څه شو او څه خلکو ته پاتې شي که په موږ تېر هم شي خو موږ به خپله قرباني کړي. ډېر مهم دی د دوی ګډون پکې او واقعا مسؤلیت یې ادا کړ او ادا کړی دی په ټولو سیاسي پروسو کې افغان ځوانانو. او تاسې وړاندې دلیل هم دا وویل چې اوس دوی راویښ شوي دي او د دوی هغه د پوهې کچه چې دا لوړه شوې ده او د ښو او بدو توپیر ډېر واضح اوس کولی شي او په غوڅه که دا ووایو چې د دې هېواد دوست او دښمن هم دا پیژني او هغه څه چې د هېواد په ګټه دي هغه کوي، د دوی د ځان په ګټه دي، د راتلونکي په ګټه دي. مهمه خبره همدغه ده چې فکر بدلون کړی دی او فکر چې کله بدلون وکړي حالات خپله مثبت طرف ته ځي او بیا بدلون کولی شي. یو خبره د ټاکنې خو ترسره شوې، موږ دا د بحثونه هم پې کوو، تاسې مثبت ارزوئ د ځوانانو ګډون په ټوله کې د افغانانو ګډون که مایوبین وه که سپین ږیري وه که بوډۍ میندې وې زمونږ هغوی د خپل افغاني ویاړ او غیور له مخې نه او د دې پروسې د کامیابۍ له امله او د دې له امله چې دا برخلیک ټاکونکې ورځ ده او زموږ آینده سرنوشت پرې ټاکل کېږي، نو راغلل رایې ورکړې د ځان په قربانۍ او هر چا دا فکر کوو چې د کور نه راوځم نو ژوندی به ځم یا به نه ځم. خدای په ځان ومنل، رایې ورکړه، په همساګانو راغلل او که پلي مزلونه یې وکړل، خولې تویې کړې، هم زمونږ د امنیتي ځواکونو ځوانانو سرتیرو هم عامو افغانانو ټول په مساویانه توګه خپل خپل اندازه د توان په اندازه خپل مسؤلیت ادا کړه، رایه ورکړه. اوس رایې اچول شوي دي، اوس به مونږ نتایجو ته په تمه یو چې د خپلواک کمیسیون نه د ټاکنو هغوی د افغانانو د رایو له مخې نه څوک کامیاب اعلانوي. فیسبوک کې دا اوس د کاندیدانو پلویان د رایو نتایج چې خپله یا جوړي قلم باندې یا همداسې پوسټ وکړي چې پلانکي کاندید دومره وړي پلانکي دومره وړي دي که نه، هر څوک د خپل کاندید په پلوۍ باندې رایې جوړوي او خبرې کوي. دغه فیسبوکي نتایجو ته د اشخاصو له خوا نه چې دا بالکل حقیقت نه لري، دروغ دي، دا څه ډول تاثیر ګذاره دي په ټولنه باندې؟ د حاجي صاحب به ځواب ورکوي خو له هغې وړاندې فواد ورور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شئ ورور خپرونې ته.
السلام علیکم تاسو ټولو ته په تلویزیون کې ناستو میلمه ته او تاسو ژورنالستانو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه تاسو ولیدل چې په انتخاباتو کې خلکو کم ګډون وکړلو، په کټه هماغه بااحساسه خلک هماغه کوم چې د دې وطن باندې زړه درد کولو ټول راغلل، په بمونو وختل، په مشکلاتو کې رایې وکړه. آیا موږ اطمیناني اوسو چې دغه رایې به اوس د خلکو چې کومه قرباني ورکړي بیا ځل لپاره لکه تېر ځل چې تکرار شوي ډاکټر غني بیا پرې معامله وکړي که نه؟ دا رایې څنګه چې د ځوانانو خویندو میندو تکلیفونه تېر کړل دې ته به یو څه په درنښت وکتل شي. ته خپله د یو ځوان په اړه څه فکر کوې د همدغې په اړه چې تا د ټاکنو هغه بهیر ولیده، دلته د روڼتیا برخه تا مثلا د احساس خبره وکړه، خپله څه فکر کوې؟ ځکه دا ډېر مهمه ده چې هغه چا چې رایه کارولي موږ څه ډول فکر لرو؟ زمونږ احساس خو ښکاره معلوم شو، لاړلو حوزو ته او په حوزو کې په بمونو وختلو او رایه هم استعمال کړله، فامیلونه هم خپل ویستل او ځوانان او سپین ږیري ټول لاړلو، ګډون هم وکړلو. په ننګرهار کې تاسو ته معلومه تقریبا 3.5 لکو پورې خلک لاړل. اوس ویره دا ده او خفګان دا دی خلک چې وایي چې بیا ځل د معاملو دپاره یو زمینه سازي کېږي. موږ چې سوشل میډیا ګورو او پروګرامونه ګورو، ستاسو ټلویزیون چې ګورو، دلته داسې کسان میلمانه کېږي چې هغه د دې اړه باندې ولس ته صحیح پیغام نشي ورکولی، ولس ته یې نشي پوهولی. نو که ستاسو ټلویزیون هم داسې استادان د پوهنتونګانو داسې مشران راولي دلته کښېني تر څو د ولس ذهن دې ته برابر کړي چې د حکومتولۍ د ولسواکۍ او د آینده دپاره یو ښه فکر ولري. مننه. اوس ته راته پام دی وغږېږه فواد رور چې په ټاکنو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لاملونه څه وو؟ سانه به یې واورو، نور لیدونکي به هم په دې باندې پوه شي چې د یو ځوان په توګه مثلا نور ځوانانو د کوم احساس له امله هغوی راغله او په ټاکنو کې ګډون وکړو یا د کوم باور له امله؟ په ټاکنو کې د ځوانانو ګډون خو تېره دوره موږ ولیدله چې ډېره مظلومه دوره وه، ډېره فقیره دوره وه. د ځوانانو دپاره د بستونو د وظیفو د دې چانسونه هېڅ نه وو. نو دا ځینې ځوانان په دې مجبوره شول که خدای وکړي چې دغه حکومت مستقل حکومت راشي او داسې یو نظام راشي چې تر څو افغانانو ته دغه د فقر دا د ناامنۍ ته وګوره په جلال آباد ښار کې ډاکټر امن کې نه دی، د اوناسو لیکي په امن کې نه دي، د ذکورو په امن کې نه دي، اشرف خاني په امن کې نه دي، جوماتونه نه دي. نو په دې نیت باندې خلکو رایه ورکړه تر څو موږ د استخباراتي کړیو نه ووځو او دا موږ چې ګوتې وهي راشو میدان ته که په بم هم الوځو په هر ډول باید رایه ورکړو. ډېره زیاته مننه له تا نه فواد رور چې خپرونه کې د اړیکه ونیوله. خو موږ تاسو خپله دا چې دومره قرباني مو ورکړه ملي پروسه کې مو ګډون وکړه نصرت صاحب، نو دومره ناهیلې باید نه شو چې لا لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي او موږ سره دا فکر چې خدای مکه زموږ په رایې باندې معامله کېږي. څنګه چې مو په پوره احساس سره رایه ورکړله او دا باور مو وکړ چې زموږ رایه شمیرل کېږي، ارزښت لري، ځکه مو ګډون وکړ. که مثلا دا فکر موږ سره وای چې زموږ رایه نه شمیرل کېږي، موږ دا باور نه درلودی، نو هېڅ چا په دغې سختو شرایطو کې چې بېلابېلې ستونزې دلته وې نه تله د رایې صندوقونو ته، موږ باید ناهیلې نه شو. لکه څنګه چې دا ورور دومره ناهیلی و، فواد ورور به هم دا د فیسبوکي نتایجو تر تاثیر لاندې راغلی تر تاثیر لاندې راغلی. نو موږ باید پوره باور ولرو، د خپل ټاکنو کمیسیون باندې باید باور ولرو، د شکایاتو په کمیسیون باندې باید باور ولرو. د یو افغان په توګه یو ځل وګورو چې لومړنۍ پایلې اعلان شي یا هغه وروستي نتایج اعلان شي، بیا هغې نه وروسته قضاوت وکړو چې زموږ په رایې خدای مکه معامله ترسره کېږي که نه ترسره کېږي. مخکې له مخکې له دومره لاهلي د ځوانانو لپاره نه ده پکار. بالکل حاجي صاحب هم پرې وغږېږي، هغې نه مخکې نصرت صاحب پوښتنه وکړه. حاجي صاحب مهرباني. نصرت صاحب مخکې پوښتنه وکړه، زه به درته دوه خبرې وکړم. دا یو خو د فیسبوکي خبره چې ده هغه تاسو ګورئ چې کله کله یو چا سره څوک وراني د هغه نه څو رقمه لیکل کې، دا خو بعضې فیسبوکیان یو نفر چې دی یو 5 فیسبوکه 10 فیسبوکه کاروي او هلته د کمپلې لاندې ناست وي، خوا کې خوا کې څوک ناست هم فکرې نه وي، یو لیکل وکړي هغه یې ډیبنده کې بیا بله وکړي، زیات اعتبار په کار نه دی. اوس خو ملي پروسه او انتخابات چې دي، زه خپله ډېر وخت کېږي تقریبا دا 2 میاشتې کم زیاتې چې دي زه ډېر ګرځم او ډېر مې کتلي دي. په کابل او ننګرهار ولایت کې تقریبا یو 4 ولایت ته مې نور هم پاس کړي وو او په هغو کې زه وګرځېدم. د انتخاباتو کې پیسې هم ډېرې مهمې دي او موږ خو ولسونه یو اصلي کې غریبان دي خو بیا تر څنګ یې پیسې هم له خوښي. نو خلک ډېر هڅه کوله چې یو څه دفترونه او څه پروګرامونه برابر کړي.
خو موږ تر وزارته پورې ځان ورسوو او هلته دا خوښ نه کړه چې یو دفتر دې واخلو خالي د انتخاباتو دپاره او بیا دې لاړ شي. موږ د ویښ ځوانانو ټولنې مشرتابه او سره د غړو دا فیصله وکړه چې راځئ داسې به یو پرېکړه کوو په کمه ورځو کې یا 2 ورځې یا 1 ورځ چې پاتې شوه هغه کاندید نه به ملاتړ کوو چې هغلته د ولسونو خوښ وي او تر څنګه پورې چې خپل ولس خوښ شو هماغه موږ هم د ولس بچیان یو. بلکل په همدغې موږ فیصله وکړه ډېر هڅه مو وکړه د هغې نه وروسته په دې باندې بریالي شو چې موږ خپل کاندید معلوم کو او اعلان هم وکړو. دا فواد ورور داسې یو ډول خواشیني وښوده او هغه دا ویل چې رایو ته احترام کیدای شي ونه شي او دا موږ خو قرباني ورکړه رایې هم ورکړې د دې په بنیاد باندې کیدای شي ولسمشر ونه ټاکل شي او جوړجاړي له امله د هغه شي ولسمشر وټاکل شي. د څومره تاسې د خپل نظر له مخې نه د رایو ته د احترام په تړاو باندې اوریدونکو ته ولسونو ته قناعت ورکولی شئ ځکه تاسې خپله وایي چې ولایتونو باندې تاسې ګرځېدلي ټاکنو ورځ کې د ننګرهار نه بېلابېلو مراکزو نه مو لیدنه کړې شفافیت په تړاو باندې د سیستم په تړاو باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خبرو او د مدیریت په تړاو باندې څه وایي چې دا ځل به د خلکو د رایو صحیح شمیرنه او د دې په بنیاد باندې به ولسمشر رامنځته کیږي؟ بالکل انشاءالله ما درته ویلې چې دلته د زړه خبره ده د ملت خبره ده دا یو د فیسبوک خبره یو اوازي یو د زړه خبره د ولسونو پاڅوني. ما درته ویل چې زیاتې پیسې به دلته اخوا دېخوا شوي خو چا چې چاته زړه و همغه ته یې رایه ورکړي. تقریبا اوس فی الحاله چې کوم کاندید معلومیږي هغه خلکو ته هم انشاءالله معلوم دی او تر څنګه پورې د موږ د ځوانانو د ناهیلې کېږي نه د موږ رایه چې ده د چې خپله کومه رایه کارولې ده او د زړه نه یې که د وطن دپاره د مینه لرلې او د وطن دپاره شخص معرفي کړی د ځای رایه بېځایه لاړه نه ده. دا که غور لوبه په کوي هغه بېله خبر ده خو تر څنګ د ولسونو پرېکړه بېله ده د موږ خپله پرېکړه بېله ده. موږ ځوانانو داسې یو پرېکړه کړې چې هغه هم سرنوشت د ولس دپاره او د آینده دپاره ټاکلې او انشاءالله تعالی د موږ رایه ته به څوک په کمه سترګه نه ګوري او موږ به هر وخت چې وي موږ به بریالي کیږو او بریالي یو انشاءالله. ډېره مننه خان عزیز ورور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام ستړي مشي ورور خپرونې ته. وعلیکم السلام تورجانې تاسو ته او درانه همکار ته عایش ته ټول سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سلام ته دی. وعلیکم. موضوع خو به دې اورېدلې ورور نو مهرباني ستاسو نظر څه دی؟ تورجانې ډېره ښایسته موضوع م ټاکلې ده. لومړی اجازه راکړئ چې د امنیتي ځواکونو څخه خاص مننه وکړو چې په ډېر سخت شرایطو کې د ولس څخه دفاع وکړه او د ټاکنو د امنیت په برخه کې ډېره قرباني ورکړي. بل تاسو ډېر موضوع دا چې ځوانانو ته راځم دا اوس موږ دولت همکاریوالو ته ټولو ته دا ثابته کړه چې د افغانستان ولس څومره ولسواکۍ ته ژمن دی. نو دغه پراخ ګډون په دغه باندې موږ د دولت څخه او د نړیوالو څخه دا هیله لرو چې په دومره سخت شرایطو کې ورغلو صندوقونو ته رایه مو ورکړه دا زموږ په رایه باندې معاملهګري ونې شي او د خپل د کوم رایې چې استعمال کړه دې څخه باید دفاع وکړي. ډېره زیاته مننه خان عزیز ورور له تا چې خپرونه کې دې اړیکه ونیوله. ټول همدغه هیله لري چې د ولس رښتینې رایې به انشاءالله شمیرل کیږي او ولس چې چاته ډېرې رایې ورکړي هغه به د دې هېواد راتلونکی ولسمشر وي. موږ باید په دې باور اوسو انشاءالله او همداسې به کیږي. که موږ دا باور ونه لرو نو مشکله ده چې داسې دې وشي ځکه زموږ باور موږ په دې ټولنې هر وګړي هغه که ځوان دی که سپینګیری و سپین سرې وه هغه معلول یا بل کومه ستونزې درلوده او راغله په دغې سختو شرایطو کې رایې خپله وکاروله د همدې لپاره چې زموږ د هېواد هغه راتلونکی ولسمشر زموږ په لاسونو باندې وټاکل شي نه دا چې بل څوک یې زموږ لپاره وټاکي. نو په همدې باور باندې واوسي او انشاءالله همداسې به کېږي. زموږ هیله به هم همدا وي لکه څنګه چې د افغانستان ځینو سیاسیونو ویلي دي یا نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د ټولو کاندیدانو نه یې دا غوښتنه کړې ده چې جنجال به نه جوړوئ. په لومړي پړاو کې چې هر څوک بریالی راغی هماغه به د دې هېواد ولسمشر وي او ټول خلک یې باید په ورین تندې باندې ومني او همداسې به انشاءالله کېږي هم. بلکل. خوږیاړی صاحب تاسې وړاندې د ټاکنو د پروسې د مثبتوالي په اړه خبرې وکړې او د ځوانانو ګډون مو وستایه د ټولو افغانانو ګډون مو وستایه
او یو ډول مثبت ارزونه تاسې تقریبا وکړه او موږ چې څومره میلمانه د ټاکنو په ورځ باندې دلته غږولي دي او پرون مو وغږول او تقریبا فیسبوک کې او نړیواله کچه باندې د دې ټاکنو هغه د مثبتوالي په اړه خبرې کوي او وایي چې دا ټاکنې په تېرو 18 کلونو کې بریالۍ ټاکنې همدا وې نسبتا یعنې د افغانستان د ټاکنو په پرتله باندې د تېرو ټاکنو په پرتله دا شفافې وي کامیاب هم وي د خلکو ګډون پکې رښتینې او دغه ډول ټاکنې چې کامیابې ټاکنې مونږ ورته وایو شفافې ورته وایو د ځوانانو ګډون پکې ښه د راتلونکي مثبت بدلون لپاره څه ډول پیشګویي کولی شئ؟ نصرت صاحب مخکې ما ووې دا چې دی هر څه د زړه نه کېږي ځکه خو شفافې دي ما مخکې خبره راوایسته بیا هلته نیمایي کې پاتې شوه چې مونږ خپله دغونه پیسې خوښې نه کړې دغه ملاتړ هم چې وکړو د خپل زړه نه وکړو کنې په دې شرایطو کې خو تا ته پته ده انتخابات یا ملاتړ د چا نه یا په خپل دفتر باندې یو کاندید تصویر زړول دا ټول چې د اول خط دی بغیر بې پیسو بیا ښه بیا بده خو موږ د زړه نه وغوښتی چې انشاءالله تعالی وطن به جوړیږي د ولس درد و دوا به راځئ ملاتړ هم وکړو او په دغه سلسله باندې همدغه پوښتنه ده چې یعنې دا یو ډول رښتینې مینه ده چې تاسې بیان کړه چې د وطن سره رښتینې مینه پیدا شوې ده یعنې پیسې ګرانې هم دي خو د وطن په مقابل کې بیا پیسې هیڅ دي لکه تاسې وویل چې عملا تاسو ثابته کړه ځوانانو دغه ډول فکر او روحیه د وطن سره مینه چې را ژوندی شوې ده او پیدا شوې ده په ځوانانو کې آینده دپاره کومه هیله شته د مثبت بدلون د افغانستان دپاره څه ډول پیشبیني او پیشګویي کولی شي راتلونکی به د افغانانو څه ډول اوسي انشاءالله راتلونکی ښه دی افغانان مخکې ما وویل چې افغانان ویښ شوي ښه او بد پېژني انتخابات خو یو اصل دی خو په اصل کې یوازې ځوانان نه چې څومره ما فیسبوک کتلې او رسانۍ کتلې دي هغې کې خویندې سپینګیري علما تر څنګه پورې خو ځوانان یې په اول خط کې وو تر څنګه د ټولو خپله قرباني ور کړې خو اوس هم انشاءالله ټاکنې به د موږ په ګټه وي د ولسونو په څه ډول افغانستان شهیدان به یو راتلونکي کې څه ډول افغانستان بالکل انشاءالله سمسور به وي امنیت به پکې برابر وي تعلیم کچه به زیاته وي د ما په نظر په دې خاطر باندې چې اوس موږ کولی شو چې خپل حق وغواړو نو کله چې یو حق وغواړو یو مرجع ته ځان رسوي نو انشاءالله تعالی ستونزه نه وي اوس مثال زه دلته راغلم اوس تاسو چې څه وایي موږ او تاسو خپلو میانځو کې سره یو ځای ته رسیږو دا چې باندې دروازه کې بیا تاسو څه وایي باید نه شو کېدی خو اوس کتلی چې ځوان ځان رسولی شي هغه مرجع ته او د نږدې نه د خپل ولس حق غوښتی شي تر څنګه پورې نو چې حق یې غوښتو خبره یې وشوه نو بیا مشکل پکې نه د افغانستان آینده چې د روښانه یو اړیکه هم لرو نورالحق کریمي صاحب موږ سره په اړیکه کې دی ستړي مه شئ کریمي صاحب خپرونې ته مهرباني موضوع په تړاو ستا نظر څه دی السلام علیکم خودخواه سیفالري ده سلام ته دی وعلیکم ډېر ښه راغلی خپرونې ته مهرباني مننه تاسو ته او دلم ملما بیانې صاحب ته سلامونه وړاندې کوم سلام ته دی وعلیکم موضوع دې اورېدلې لیدلې دي ورو بله موضوع مې اورېدلې ده موضوع د ځوانانو په ټاکنو کې د ګډون لاملونه دغه لامل دی نو زما د بیانې صاحب نه پوښتنه دا ده چې اکثره ځوانانو په انتخاباتو کې د ګډون دغه شمیره کمه وه آیا تاسو د ویښو ځوانانو مشتي کوئ کومې کړنې مو ترسره کړي دي د دې لامل چې تر څو د دې لامل وګرځي چې ځوانان په انتخاباتو کې ګډون زیات وکړي ولې څومره چې تر سترګو کېږي ځوانانو دومره ګډون نه و کړی مننه کوم دلیل له مخې نه تاسو وایئ چې ځوانانو ګډون زیات نه و کړی موږ خو چې څومره ارزونه کړې ده د ټولنې د بر هر عمر لرونکي نه ځوانانو ډېره برخه واخیسته بالکل خو دا داسې یو نظر و زما پوښتنه او غوښتنه د خوږیاني صاحب نه وه نو مالې چې څومره داسې اکثره مننه کریمي صاحب له تاسو نه خو دا یو حقیقت دی چې په تېره د شنبې ورځې په ټاکنو کې د ټولنې د بل هر قشر نه ډېر ځوان قشر برخه اخیستې وه هغه کې ښځینه و که نارینه و په پراخه کچه باندې راغله او په ټاکنو کې ګډون وکړه له دې نه هېڅوک سترګې نشي پټولی ممکن یو برخه ځوانانو د ټولنې
په ټاکنو کې ګډون نه کړی خو په ټوله کې لویه برخه ځوانانو ګډون کړی و. فکر کومه د کریمي صاحب پوښتنه به دا وه چې ځوانانو ګډون کړی و خو خوږیاړي صاحب په مشرۍ چې کومه ټولنه ده د ویښو ځوانانو د څومره ځوانان راویښ کړي وه دې ورځ دپاره هم څومره ځوانان راویښ کړي وه. کریمي صاحب خو پوهېږي ځوانان چې دي ماشاءالله د ملیا تیر دی او ځوانان چې یوازې په یو ټاکنو کې نه چې په هره پروژه کې دو ناظرین و دو په سفر کې و دو په ولسوالیو کې و دو په محلو کې و دو په امنیت کې و داسې ویه چې ځوانان چې زیادګۍ شمار نه و چې هغو د خپل محل او د خپل البته چې ما د ویښ ځوانانو مشري کوله او زه مسؤلیت لرم تر څنګه پورې خپله رایه همدغه دی ګوته خو مې کریمي صاحب له مې وښیو ګوته هم تر څنګه پورې ده دا هغه خو هم شته او تر څنګه مې خپل امنیت هم د خپلو پولیسو سره نیولی و او تر څنګه مې هغه ځوانان چې و ما ورته ویل چې په ډله به هېڅ وخت کې نه ځئ خپل کار وکئ زه او سره 3 نفره جمع او ننوتو خپله رایه ورکړه او تر څنګه پورې ووتو خو د موږ زیات ځوانان چې د ناظرین و زیات ځوانان چې د ولسوالیو ته لاړو په هره ولسوالۍ کې موږ خپله ډله لرله او هلته هم نه دي ویلې چې د 10 کسانو نه به اضافه نه وی خپل کار کوئ 5 نفره 3 نفره رایه اچوئ نور ګرځئ شاوخوا چې خدای ناخواسته هر څوک چې دی رایه ترڅي او رایه ورکوي که هغه خور دی که هغه ورور دی هغه خو د ملت دپاره دي خو خدای ناخواسته که کومه ستونزه راشي کیدای شي موږ دومره تکړه نه وو چې کومې پیښې مخه ونیسو خو بیا به هم تر څنګه یو څه هڅه خبر به هم کولی شو کیدای شي چې بیا یو وخت کې موږ ډېر کار ځوان کولی شي نو هغه کار هم وکړو نو موږ مسؤلیتونه دوه اخیستي وو یوازې هم د رایه نه چې فیسبوک دپاره عکسونه وباسو او یو دانه 15 نفر او 10 پیدا کړو نه کوم ځای چې وښیه انشاءالله تعالی په ولسوالیو کې په ښار کې په هره منطقه کې به موږ تاسې د یو ځوان په توګه او بل د ځوانانو د یو مشر په توګه د کریمي صاحب پوښتنه به محل شي داسې ځوان مو لیدلی چې د ټاکنو ورځ کې برخه نه اخیستې او تاسې ترې ګیله کړې ده ورسره مو دا ګیله شریکه کړې ده ځواب یې درته څه و ستاسو قناعت بیا ورته څه و مشکل داسې ځوان به نه وي چې هغې کړې او کریمي صاحب چې دی هغه کیدای شي چېرته کوم ځای کې ګپ لګولی هغه بېله خبر ده خو تر څنګه پورې ما درته وویل چې د شرایطو ګورو به چې څه کیږي بالکل هر ځای اول خط و په اول خط کې ډله ټپله په کار نه ده و د دې نه مخکې انتخابات چې و موږ به داسې یوه لیکه جوړه کړې وه یو 1500 او 200 یعنې تاسې دا د یو ډلې نه یو شمېر ټول کسان یا ځوانان یو طرف ته تلل هدف دا دی چې موږ د یو کاندید مشخص کاندید ملاتړ نه کولو دا م وایي یو نه امنیت په رابطه مشخص چې دی موږ هېڅکله نه وایو چې دی موږ خپله پېژنو کاندید الحمدلله دومره ارزیابي کولی شو چې څه وکړو څه ونه کړو نور خو موږ ته به د نور درس ونه ویل شي افغانانو له خصوصا ځوانانو ته موږ په دې باندې پوهېږو چې څه کېږي وزن یعنې تاسې د خپل وسې مطابق د هر ځوان نه په ډېره هغه باندې ګټه واخیسته امنیت برخه کې هم د خلکو تشویق برخه کې ډېره زیاته مننه د ویښو ځوانانو د ټولنې مسؤل عزیز خوږیاڼی صاحب له تا چې راغلې خپرونې ته او موږ سره مو بحث او خبرې وکړې د نن انعکاس سهار خپرونه همدلته پای ته رسوو تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځو الله مو مل شه ښه ورځ ولرئ ښې شېبې د خدای په امان